دا ځل د کرکټ پر لوبغاړو خونړی برید، هغه لوبغاړي چې د سولې سفیران دي او نړۍ ته د امن پیغام ورکوي. د میزان په شلمه د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په خبري کنفرانس کې خبريالانو ته وویل چې د خپل خاوري او هیواد په دفاعي او ځوابي برید کې د اجیر کړۍ 58 پوځیان وژلي او نور ګڼ شمېر یې ټپیان کړي دي او 15 پوستې هم ترې شازلمو مجاهدینو نیولي دي. هغه زیاته کړه چې دا د افغانستان له خاورې څخه دفاعي حق دی او که دا عمل بیا تکرار شي نو لا سخت ځواب به ورکړل شي، ځکه افغانان جګړه نه غواړي، خو د اجیرې کړۍ مشرانو سعودي عربستان او قطر ته د جګړې د درولو او اوربند په موخه د مرستې لاس ور اوږد کړ او د اسلامي امارت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي او مسایل له ډیپلوماټیکي لارې حل کړي.